السلام علیکم دوستانو، په نننۍ ویډیو کې د نادر طرف نه یو داسې څلور کوډونه در پیژنم، څلور پنځه داسې کوډونه در پیژنم چې د استعمال ستاسو ته ډېر زیات ضروري دي. تر ټولو اول کوډ سره تاسو کولی شئ چې تاسو خپل په شناختي کارت باندې سیم کارت چک کړئ چې څومره سیم کارت دي د کومې کمپنۍ دي. دوهم باندې تاسو که چېرته یو ګاډی لرئ یا تاسو یو ګاډی اخلئ چک یې کړئ چې دا د دې کاغذونه ټیک دي که نه دي ټیک، نو بالکل تاسو هغه ګاډی چې کم دی په ډېرې اسانۍ سره چک کولی شئ د دې کوډ په ترو. دریم دوستانو، تاسو خپل آی ډي کارت چک کولی شئ چې دا آی ډي کارت نمبر چې کم دی د کې خو څه مسله نه وي، یعنې دا آی ډي کارت نمبر چې کم دی دا د چا په نام دی، د دې د پلار نام څه دی، دا تاسو چک کولی شئ. ورسره دوستانو تاسو په څلورم کوډ سره کولی شئ چې خپل ووټ چک کړئ چې ستاسو ووټ کوم ځای کې دی، ستاسو ووټ شته که نشته. پنځم کوډ چې کوم دی تاسو چک کولی شئ چې تاسو فایلر یې که نان فایلر یې. که چېرته تاسو فایلر وای تاسو باندې ټیکس وي ستاسو کاروبار، نو هغه فایلر نان فایلر چې کوم دی دا تاسو چک کولی شئ. ورځو دې طریقې ته د دې نه مخکې د ویډیو حتما لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره شیر کړئ. ګورئ په دې کوډونو کې زه تاسو ته ټوله طریقه درښیم چې دا به تاسو څنګه استعمالوئ، کم کوډونه دي. نو ویډیو ما سره تر اخره ګورئ، ورځو همدې طریقې ته چې دا څنګه کار کوي. ښه دوستانو، د دې ټولو کوډونو معلومولو لپاره مې تاسو ته په اولنی کمنټ کې لینک درکړی دی. ګورئ دې ویډیو کې هم تاسو کتلی شئ، خو بیا هم که چېرته غواړئ چې دا تفصیل سره د ارټیکل وګورئ، په دې کې نوره کوډونه هم تاسو معلوم کړئ. نو د دې لپاره تاسو ته په اولنی کمنټ لینک باندې کلیک وکړئ. بیا دوستانو دې ویب سایټ ته راشئ. دې ویب سایټ کې ګورئ زه ریفریش ورکوم، په دې کې ما تاسو ته پنځه کوډونه چې کوم دي دا درته ښیم، خو په دې کې نور کوډونه هم شته، د هغې په باره کې هم تاسو معلومات اخیسته شئ. ګورئ دوستانو، اوس دلته کې به دا پنځه کوډونه تاسو ته ښکاري. په دې طریقې سره کومې طریقې سره دا تاسو معلومولی شئ. تر ټولو اول کوډ چې کوم دی دې سره تاسو سیم کارت چې کوم دی هغه چک کولی شئ. دا به 66 ته تاسو خپل آی ډي کارت نمبر بغیر د سپیس نه ولګئ. بیا به تاسو ته اس ام اس راشي، تاسو ته به ووایي چې ستاسو د ټیلینار دومره سیم دی، جیز دومره سیم دی، یوفون دومره سیم دی، ټول سیم کارت چې کوم دی تاسو ته ښیي. دوهم دوستانو، دوهم کوډ چې کوم دی، دوهم کوډ سره تاسو ته به ښکاري 8521. دې سره تاسو خپل ګاډی چک کولی شئ، د هغې انجن نمبر چې کوم وي هغه تاسو په دې کوډ باندې ورسینډ کړئ، نو تاسو ته د هغې ګاډي ټول معلومات راځي. نو د دې سره ګاډی تاسو چک کولی شئ. دریم کوډ سره تاسو خپل آی ډي کارت چک کولی شئ. ګوره خپل آی ډي کارت بغیر د سپیس نه چې کله 7000 ته تاسو سینډ کړئ، نو تاسو ته ډایرکټ د هغې آی ډي کارت نام او د هغې پلار نام راشي. څلورم کوډ کې چې تاسو کم دی ووټ چک کولی شئ، خپل آی ډي کارت نمبر 8300 ته چې کله تاسو سینډ کړئ، نو تاسو ته به د هغې ووټ په باره کې معلومات راشي چې ستاسو ووټ په کوم ځای کې دی او څنګه طریقه وي، د هغې ټول تفصیل میسج تاسو راځي. پنځم کوډ چې کوم دی دوستانو، لکه څنګه مې چې تاسو ته ویډیو کې ویلي وو چې تاسو فایلر نون فایلر تاسو خپل ځان چک کولی شئ. د هغې لپاره به ګورئ د فایلر پنځم کوډ دی، دلته کې کوډ کې به تاسو اول به تاسو په اس ام اس کې ولیکئ ATL، بیا به تاسو سپیس ورکئ، بیا به آی ډي کارت نمبر ولیکئ. دا به تاسو په 9966 سینډ کړئ. چې کله مو سینډ کړو تاسو ته به یو میسیج راشي چې تاسو فایلر یئ که فایلر نه یئ. نو د دې په باره کې وه دا ویډیو حتما له ملګرو سره شیر کړئ. که څه پوښتنې کول غواړئ راته کمنټ کړئ. تر بلې ویډیو د ډېر په امان.